بیا دلته یو دوه مسلې دي. یو دا دی چې یو محبت الله د رب العالمین سره مینه ده، او دویم الحب لله د رب العالمین لپاره مینه ده. چې حب الله دې ته ویل کېږي. نو په دنیا کې چې کله انسانان مینه کوي، دا قسمه قسم مینه کوي. د چا مینه د مال سره، د مال د وجه نه یو سړی مالدار وي، بل اوس مینه کوي چې کېدای شي ورځ مې په کار راشي، مینه صدا کوي د مال د وجه نه. کله مینه کېږي د ریاست د وجه نه، یو سړی په یو ځای کې رئیس مشر دا سړی اوس مینه کوي چې کېدای شي ورځ مې ورته کار بند شي او دوستانو سره برابرو مینه اوس کوم. کله مینه د زوجیت د وجه نه، چا سره دې لپاره مینه کول خور لور به تیوالم، یا دې لپاره مینه کول خور لور به ورکما، دام یو قسم د مینې دی. ولیکن دا مینه نه دی مراد دلته. مینه د څه مراد ده دلته؟ مینه هغه دا مراد ده چې یو سړی وایي چې لکه د دې پلاني سره زما مینه ده، ولې ځکه د دې زما د الله سره مینه ده، یا زما د دې پلاني سره مینه ده ولې مې مینه ده ځکه دې زما د دین سره مینه ده، دې پلاني سره مې مینه ده ځکه مې مینه ده، ځکه دې زما د نبی سره مینه ده. دې لپاره مینه کول پکار دی. او دا دې کړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې د مسلمانانو مثال بده شي چې لکه ډیر وخانی او یو پکې قابل د دین چې په دې باندې سړی سورلی وږي. نو څوګوري څومره مسلمانان دی، یو پکې د اسلام لپاره په وفا باندې رانغه چې اسلام لپاره کار وکړي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمانانو په چې کله 2000 ته ورسیږي به دا شکست نه خوري. نو تاسو وګورئ د مسلمانانو د فوجونو لا، ولیکن دوی چې دا شکست خوري وجه دا ده چې د الله په محبت باندې راټولېدل نشته دی، د الله لپاره مینه نشته دی د مسلمانانو سره، ځکه دوی په ارزه کې شکست خوري. او دا د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو کې دا صفت ډېر زیات و چې د الله لپاره مینه. حدیث کې راغلی یو صحابي وایي نبی صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت او دعا یې ویلای، او ما دا غوږ نږدې چې ما وی چې رسول الله په دې دعا کې څه وایي. وای نبی صلی الله علیه وسلم دغه دعا کوله چې اللهم انی اسالک حبک وحب ما يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. یا الله زستان استامینه غواړم، وحب ما يحبك او ستانه د هغه چا مینه غواړم چې ستاسو سره مینه کوي، او زستانه مینه د هغه عمل غواړم يقربني الى حبك چې ما ستا محبت ته در نږدې کی. یا الله زستانه دا شي نه غواړم. او نبی صلی الله علیه وسلم به د ښه مجلس او د بد مجلس دا مثال ذکر کو. لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې ستا انډیوالي دی یو لوار د انګر سره چې تو ورشي د انګر خواته، یا خو به د اور لمبر راشي دا جامې به دې وسوځي، که جامې ونه سوځي دا اسکاره به دې سپوري شي دا جامې به دې سخا کی. او که چیرته ته د عطار او د خوشبو والا خواله ورشي، نو یا خو به د عطر در کې دا جامې به دې په خوشبو شي، او که عطر در نه کی اسې دا بوی به په تا باندې درشي. دغه رنګ د ښه مجلس او د بد مجلس مثال دی. که چیرته ته راشې د نیکانو خلکو سره کښېنې په نیک مجلس کې، نو یا به دا دین زده کړې او که دین درته زده نه شي، اسې الله رب العالمین خو به تا ته رایاد شي. لکه المجموع د المهذب شرح د امام نووي رحمه الله کتاب دی، په هغې کې لیکلي دي، وایي د هغې په مقدمه کې لیکلي دي، وایي د الله اولیاء چا ته ویلې کېږي، د الله دوستان څوک دي؟ وایي د الله دوستان هغه دي چې کله ورته ته وګورې او تا ته الله رایاد شي دا د الله دوستان دي.